أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. دی آیتونو کی یو خاص واقعی طرف ته اشاره ده چې امام قرطبی رحمه الله هغه د حضرت سعید بن جبیر رحمه الله په روایت سره نقل کړي چې کله په قرآن مجید کې سورۃ اللهب سورۃ نازل شو چې پاغي کې دا ابو لهب سره سره د هغه د بیبي هم بدی بیان شوی نو د ابو لهب بیبي هغه راغله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس پدې کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم ناس چې کله د ابو لهب دا خزه ولیدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه او فرمایل چې تاسو یو طرف ته شئ د سينو دا خزه ډیره زیاته بد زبانه خزه ده د سينو چې تاسو په باره کې صدا سي خبره وکي چې تاسو ته تکلیف او خفګان در ورسه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او تو فرمایل چې الله پاک په زما د دینه پرده کړ او چې کله دا راغله نو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه لید ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وی چې ستا غملګره چې شو زما زمنګ په باره کې هغه حج وکړي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وی چې هغه خو شعر شاعری نشي ویلې څنګه تاسو حج وکړی دا حج خو په شعرونو کې کیږي او هغه خو هیڅ قسمه شعر شاعری نه دا چې کله واپس لا په جواب کې وی چې تاسو په شان خلکو دا هغه تصدیق کوونکی شو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې اے د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم دی خزی تاسو نه لیدای نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې یوې فرشتي زما او ردی په مینس کې پرده کړي چې دې زنه الله پاک فرمای واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين او کله چې تلولي قرآن مجید جعلنا بينك نو پیدا کومګه پمن ستا وبين الذين او پمن د هغه کسانو کې لا يؤمنون بالآخرة چې دو ایمان نه لري په آخرت باندې حجابا مستورا پرده پټه داس یو پردای چې چاته په نظر باندې ناراض وجعلنا على قلوبهم او پیدا کړی دی مونږه پزړونو د دو باندې اکینتن پردې اي يفقهوه او دا پردې داسې پردې دي چې معنا کون کې دي د پوهې د قرآن مجید وفي آذانهم وقرا او ردو په غوګونو کې درنواله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده او کله چې ته یاد کړې خپل رب په قرآن مجید کې وحده په یووالي سره ولوا على ادبارهم نفورا
نو ګرځېدو په شاګانو خپلو باندې نفرت کوونکي. په دې آیت کې الله پاک ذکر وکړو چې پیدا کړی دی مونږه ردو په زړونو باندې پردې د پوهې د قرآن مجید، یعنی دغه پردې منع کوونکي دي د قرآن مجید د پوهې، او ردو په غوږونو کې درنواله. نو اعتراض سوال پیدا کیږي چې کله الله پاک د دو پزړونو باندې پردې راوست او غوږونه ولا کاڼه، نو بیا خودو ته عذاب ولی ورکولې؟ ځکه دو خودوم رزورور ندي چې د الله پاک د طاقت مقابله وکړي. نو په ظاهر باندې د انسان په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي، لیکن حقیقتا دا سوال نشته. ځکه په قرآن مجید کې ځای په ځای الله پاک فرمایلی چې ردو په زړونو باندې مهر لګولی کیږي، دغه شانتي په سترګو باندې پردې دي. بیا الله پاک فرمایي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نو پیدایشی طور باندې الله پاک دغه مهرونه یا دا پردې دا په دو باندې نه دی لګولي چې دو مجبور دي په دې خبره، بلکې الله پاک اختیار ورکړی دی انسان د نیکو اعمالو د کولو هم او د بدو اعمالو د کولو. لکه په مونږ کې چې دا څومره کسان ناست او دو په صحت او په بدن باندې برابر، نو ردی ټولو دا اختیار هم شته چې دو لاړ شي د چازیږي ته او الته کې د هغه نه غلا وغیرہ سکار وکړي یا د الله پاک بل نه فرمانی وکړي. دا هغه دا طاقت شته، او دا هم شته چې سره د دغه طاقت نه هغه د الله پاک د نافرمانی نه ځان بچ کړي او د الله پاک د حکم د پوروالي د پاره کوشش وکړي. او ډیر خلک داسې هم دي چې هغه هر ټیم سوچ او تصورات د دې په باره کې کوي چې څومره نافرمانی به چې دوه هغه نافرمانی د حلال حرام هیڅ قسمه تمیز او خیال نشي. نو الله پاک په دې دنیا کې انسان ته اختیار ورکړی دی د نیکو اعمالو هم او د بدو، د حکم د پوره کېدو هم او د نافرمانی هم. دغه شانتي الله پاک یو انسان مجبوری محض نه دی کړی چې کڅوک نافرمانی کوي نو ډایرک په الله پاک عذاب راوړي چې دې مجبور وګرځي چې دې نافرمانی نشي کولای. نه دسي الله پاک انسان نه دی. یا دغه شانتي ک یو انسان هغه د الله پاک قانون او رد چیلنج کوي، د هغه مقابله کوي، نو هم الله پاک دې مجبوری محض نه دی ګرځولای چې ډایرک په الله پاک یو آفت یا یو عذاب راولي او دې مجبور شي دې ته چې دې دغه نافرمانی بیان شي او دې نه شي. ډیر خلک داسې دي چې خو مسلمانان وي، خد خو کورنو د عزت ناکو خلقو بچی وي، هغه بنن مسخوتن منځ نه کړي کې دیشي د په دې ټوله ورځ کې منځ نه کړي، داسې هم کې دیشي چې کې دیشي چې په ټوله هفته کې منځ نه کړي، په میاش کې منځ نه کړي، او داسې هم کې دیشي چې هغه سره د دې د الله پاک ډېر نافرمانیان نورې او داسې خلک هم شته چې د هغه نه تکبیر اوله چرته نه پاتې کی او پدی باندې د هغه قرواله بسواله نه بلکې ردی سره سره هغه د الله پاک د قران مجید تلاوت هم کوي، نور هم نوافل د الله پاک نه دعاګانې ذکر او اذکار
دغه شانتي مسنون تسبیحات او د الله پاک د بندگانو خیال او لحاظ هم ساتي. داسې خلک هم په دنیا کې شته. نو الله پاک څوک مجبوری محض نه دی ګرځولی. نو چې کله مجبور نه دی ګرځولی، نو کم خلک چې د الله پاک نافرمانی کوي او د هغو هر ټیم خیالات او تصورات هغه په دې طریقه باندې چلیږي او د الله پاک د دین سره دغه شان د الله پاک د قانون سره دشمنی ساتي، د الله پاک د پیغمبرانو نافرمانی کوي، هغه پورې خندا او ټوغي کوي، ملنډې پورې کوي، نو الله پاک د دغه نافرمانیانو په وجه د دغه سرکشو او د دغه دشمنی په وجه باندې د دو پزړونو باندې الله پاک مهر ورکړي چې د هغه وضاحت الله پاک کړی دی په سوره مائده بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، بلکې مهر لګول دی الله پاک بکفرهم په سبب د کفر ده، یعنی کفر مخکې مهر نه دی لګیږي، خو د دو کفر او د دو دشمنی دومره حد ته رسیدلی ده چې ټول رکاوټونه هغه ختم کړي دي. د الله پاک د رحم او د الله پاک د مهرباني څومره لارې چې دي هغه ټولې بندي کړي دي. نو ردو پزړونو باندې د هغه ډیر بغض او د دشمنی او د حسد په وجه یو مهر لګیدل چې بس د دو زړه بل شي نه بل شي په هغه کې بیا ځای کېږي، لکه یو لوښی چې د یو شیز نه ډک شي په هغه کې بیا بل شي د دو د زړه د بغض او د دشمنی نه او د دین د مخالفت نه دومره ډک شوی دی چې په دې کې د الله د رحم ذکر چې په هغه کې دی. نو دغه سوال چې کم پیدا کیږي په حقیقت کې دا سوال ده دغه خلقو د عداوت او د دشمنی په وجه باندې په دوه مهرونه لګیدل. وجعلنا على قلوبهم او پیدا کړی د مونږه پزړونو د دوه باندې اکنتن پرده ای يفقهوه د پوهې د دې قران مجید دا سه پرده چې دوی اوس په دې قران مجید نه پوهي. وفي آذانهم وقرا او ردو په غوګونو کې درنواله، بس کما حق خبره چې اردو په غوګونو بیان نه. واذا ذكرت ربك في القران او کله چې تا یاد کړې خپل رب په قران مجید کې وحده په یووالي ولو على ادبارهم نو وګرځي دو پشاګانو خپل باندې نفرت کوي. ځکه په سوره صاد کې الله پاک فرمایي چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله پاک د وحدانیت بیان چې الله پاک یو ذات، نو دوبوي اجعل الالهه الها واحده، آیا د دومره خدایان دا یو کار نشي کولای او یو الله پاک د دومره هر څه کولای شي؟ ان هذا لشيء عجاب، خو ډیر عجیبه خبره دا خو د انسان عقل ونم یو خدای به دا دومره کارونه کوي. نو چې کله به د الله پاک د یووالي او د وحدانیت خبره راغله نو دوی به بیا مذاق شروع. نو الله پاک فرمای نحن اعلم بما يستمعون به، مونږ خپویږو بما په هغه نیت یستمعون به چې دوی غوږ دي په دې سره اذ یستمعون الیک کله چې دوی غوږ دي تا، یعنی دو قرآن مجید تا غوږ نږدي، دو قرآن مجید اورینو خودو چې دا کم په ظاهره تیری چې دو قرآن تکینی نو مونږ تر دې خپوا د دو په نیت باندې مونږه پوهیو، د دو نیت مونږ ته معلوم دی. ځکه اذ یستمعون الیک کله چې دو غوږ دي تا ته، نو چې کله قرآن مجید دو واوري او تا ته غوږ کیږي نو دا غین رستو و اذ هم نجوا
او کله چې دو پټي جرګې بیا چې کله دو لاړ شي نو د شپې په یو ځای کې دو راجم شي الته مشوره شروع چې یاره د دې سړی په باره کې صفت په وسوله د خونن دا خبرې وکړه پورا بیا دا خبرې کولې چې د یو الله پاک نه علاوه د نورو بندگی او د نورو نه مدد او دا تاسو مغواړئ دا پرې د ورځې نه قلار شه دا شرک دی نو دې سړي خدا خبرې بیا وکړه تاسو په دې باره کې څه نو چا به بیا د هغه ځګي نه خپل فتوا ولګوله نعوذ بالله چې دا پیغمبر دا انک لمجنون نعوذ بالله چې دا خو لیونه دا خبرې روح خلق نه کړي دون دنیا ته وګوره دا دون دنیا دا یو خدای چلولې شي خدای چې دا خبره کوي نو دی روح نه دی د دماغي حالات خراب شي او دا ولې خراب شوی دی نو بیا به وي چې دا سړی چې دی دا مسحور دی مسحور په د باندې سحر کړی شي چې سحر په کړی شوی دی د هغې د وجې نه د هغه سحر اثر دا چې د دماغي خراب کړي او کله به وي نعوذ بالله چې دا پیغمبر دا کاهن دی جادوګر سړی ځکه دی دا خبرې او کله به نعوذ بالله دا هغه په باره کې دا خبرې کولې چې دی نعوذ بالله دروغجن دی د ځانه دا خبرې جوړه دا د خدای کلام نه دی او نه دی نعوذ بالله دی د خدای پیغمبر دا سي خبرې به کوي الله پاک وای و اذ هم نجوا او کله چې دو پټي جرګې کوي نو پټي جرګې د شپې وکي نو بیا چې پدو کې دغه خلق را جمع شي او د خپل جرګو نه رستو اذ یقول الظالمون کله چې وای ظالمان خلق ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مسحورا مگر د یو سړی چې په هغه باندې سحر کړی شي بیا راشي دغه ظالمان او مسلمانانو ته هم دا خبرې کوي چې مړه تاسو چې دا چا خبره منه په چا پس ور پسې یو چاته نعوذ بالله پیغمبر وایي هغه خو دسی سړی نه دی تاسو خو د یو سحر کوونکی سړی چې پاغه باندې سحر شوی دی دا هغه خبره ده د روح سړی خبره ولې نه منئ چې چرته په سم لار باندې برابر شي تاسو اله بل د دې خلکو خبرې منئ چې هغه په خپل صحیح نه هغه باندې داسې اثرات شوي دي چې هغه اثرات نشي ختمول نو الله پاک فرمای انظر کیف ضربوا لك الامثال وګورا سرنګي بیانای لکه ستا په بارکه الامثال مثال څنګه ستا په بارکه دو بد او غلط مثالونه پیش کړي چې نعوذ بالله کله وای دی جادوګر دی کله وای په د سحر کړی شوی دی کله وای دی شاعر دی کله وای دی لیونه دی کله وای د دماغ هغه ته نقصان رسیدلې دی دا غي د وجینا دی غړي وړي خبرې کوي کله وای نعوذ بالله چې دی دروغجن دی کله وای دی د ځان خبرې جوړي او کله وای چې دی د الله پاک پیغمبر نه دی بلکې دی په دروغ باندې دعوت نو الله پاک وای وګورا کیف ضربوا لك الامثال سرنګ بیانې دوستا په باره کې مثالونه فضلوا پستو گمراه پیدایشي گمراهی پدو نو ودو د دې بدو ردو او ردو عناد او ردی زد او ردی بغض د وجنا الله پاک وای دو گمراه شو او داسې گمراه شو فلا يستطيعون سبيلا پس دو طاقت نه لري د نیغلا د نیغلاري طاقت د دو وس ختم شو دو نشرات لدی نیغلا ځکه کله کله سړی د بغض او د حسد د وجنا په داسې دشمنی کې پریوزي چې که هغه انسان 100% نیک کار هم کوي خدای هغه له هم بد روح او بد صورت ورکي او په بد صورت باندې د هغه غنیکی هغه هم پیش کوي والله پاک وای دو داسي گمراه شوی دي چې دو وس د نیغ لارې طاقت هم نه لري چې دو واپس راشي هغه لارې ته ګډي ورشي الله پاک دې موږ د دین او د دیندار خلقو د بغض او د دشمنی نه په امان وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
او کله چې تلولې قرآن جعلنا بینک پیدا کومونگا پمینستا و بین الذین او پمین دا هغه کسانو کی لا یؤمنون بالآخرة چې دو ایمان نلري په آخرت باندې حجابا مستورا پرده پټا وجعلنا على قلوبهم او پیدا کړی دی مونږه او پیدا کومونګه پسړونو ددو کې اکنتن پردا وجعلنا او پیدا کړی دی مونږه على قلوبهم پسړونو ددو باندې اکنتن پردا ای یفقهوه د پوهې د دې قرآن مجید نه یعنی دغه پرده منع کون کی د پوهې د قرآن مجید نه چې دو په دې قرآن مجید بیا نه پوهې وفي آذانهم او په غوږونو د دو کې وقرا درنواله نو دو بیا د قرآن مجید دا بیا نه یا نیکی خبره او خ احکام هغه دو بیان و اذا ذکرت او کله چې تیاد کی ربک رب خپل فی القرآن بقرآن کی وحده پیوال سرا ولو على ادبارهم وگرزدو پشاگانو خپلو باندې نفورا نفرت کون کی نحن اعلم منگا خپوهیگو بما باغنیتنو یستمعون به چه دو غوگ دی پاغی سرا اذ یستمعون الیکا کله چې دو غوږ دی تا ته وَإِذْ هُمْ نَجْوَى او کله چې دو پټي جرګې کوي اذ يقول الظالمون وای ظالمان ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مسحورا مگر د یو سړي چې سحر پکړې شوی دی انظر وګورا کیف ضربوا لك الامثال سرنګ بیانوي دوستا په باره کې مثالونه فضلوا پس دو گمراه شو فلا يستطيعون پس دو طاقت نلري سبیلا د سمیلاری